الله اکبر. دا د شهید ارمان جنازه ده چې د اروپا د اتریش په هیواد کې د یو شمېر افغانانو لخوا ترسره شوه. ځواني مرګ ارمان خان له ډېرو ارمانونو سره کلونه مخکې اروپا ته تللی و او په اروپا کې د اتریش په هیواد کې پناه غوښتې وه چې هلته قبول شوی هم و. د ده په خبره چې دی څو کاله مخکې غوښتل یې کور ته راشي. کله چې ده له خپلې مورجانې سره په ټلیفون خبرې کولې نو په ویډیو کال کې یې مورجانې د ده د غوږ سره دانې ته خیال شوی. ارمان وایي چې مور مې راته وویل چې زویه په دې غوږ سره انسان کې زخم ده، هرومرو ډاکټر ته ولاړ شه چې هغه دې چیکاپ وکړي چې دا څه کیسه ده. ارمان خان وایي چې ما هم د خپلې مور خبره ومنله او سمدستي ډاکټر ته ولاړم. کله چې ډاکټرانو معاینات وکړل نو ویل چې ستا خو کینسر ده او هغه هم په اخري سټیج کې ده. ارمان خان وایي چې د دې خبرې په اورېدو ډېر زیات خواشینی شوم او وایي چې داسې شوم چې د خپو نه مې ځمکه وتښتېده. سمدستي مې په همدې هیواد کې علاج شروع کړ چې ورځ تر بلې کمزوری کېدم او د ژوند او مرګ په کشمکش کې وم. ارمان خان وایي چې ما سره مې خپلو افغانانو ملګرو ډېره غټه وفا وکړه او ډېر غټ کومک یې راسره وکړ. په اروپا کې افغانانو او زما ملګرو راسره ځاني او مالي مرستې وکړې. د ده په وینا چې که ژوندی وم هېڅکله به یې هم هېرې نه کړم. خو په اخر کې د اروپا په همدغه هیواد اتریش کې ساه ورکړه او د همدغو افغانانو په واسطه وطن ته را انتقال شو چې دلته په وطن کې هم جنازې ته ګډ شمېر خلک راغلي وو او همدلته په خپلې پلرنۍ هدیره کې دفن شو چې اوس یې مور د ده قبر ته راغلې ده او وایي چې زما ارمانه تا خو ویل چې زه به په ژوندون راځم خو اخر دې مړی راغی. انا لله و انا الیه راجعون.